کله چې ته یادونه وکړې چې ته یو ټریډر یې نو د خلکو لومړنۍ خبره دا وي او نو حتما به د اعصاب د اوسپنې وي یا ته به ډېر بختور یې. همدا د فکر طرز دی چې هغه 10% سوداګر چې بریالي دي له هغو 90% څخه جلا کوي چې بریالي نه دي. زه د 2 کلونو راهیسې ډېر ټریډر یم. هر څه مې تجربه کړي دي، له دې چې په یوه ورځ کې مې 25,000 څخه تر 10,000 پورې ټکټه کړې، تر دې چې په لومړۍ وختونو کې مې یوازې یو ساعت کې $115,000 تاوان کړی. ما زرګونه ساعته د چارټونو په کتلو، ټیسټینګ، لوستلو، ریسرچ کولو او په مطالعې کې تیر کړي دي او له دې ټولو څخه تیر شوی یم. زه په ډېر روښانه ډول درته ویلی شم چې د یو بریالي سوداګر کېدو لپاره نه د اوسپنې اعصابو ته اړتیا شته او نه هم بخته. که ته دا فکر کوې چې دغه شیان ضروري دي نو له همغه پیل څخه په غلطه لار روان یې. نو په دې ویډیو کې به زه درته دا تشریح کړم چې ولې انسانان د ټریډ پر مهال احساساتي کېږي. هغه ټول عامې ستونزې چې له دغو احساساتو سره راځي، دا ستونزې څنګه په دقیقه توګه حل کېدی شي او کومې سالمې طریقې شته چې ته یې په خپله سوداګرۍ کې عملي کولی شي تر څو په رښتیا یو مسلکي سوداګر اوسې، نه یو بې پروا قمارباز. ښه نو لومړۍ خبره له دې ځایه پیل وو چې راځو دا ستونزه وپېژنو چې ولې انسانان د سوداګرۍ پر مهال احساساتي کېږي. طبعا کله چې موږ خپلې پیسې د هغه څه پر بنسټ په خطر کې اچوو چې فکر کوو سم دي، نو ډېری وخت د خپل وجدان یا مهارت او یا بخت انعکاس کړو. او که ته یو سیالي خوښونکی انسان یې نو دا شیان ستا لپاره ډېر ارزښت لري. خو پوښتنه دا ده چې ولې ځینې خلک کولی شي چې په دوامداره ډول سوداګري وکړي خو نور نشي کولی. راځئ د یوې شېبې لپاره سوداګري د 3 لیني سړک له وختو سره پرتله کړو. د بېلګې په توګه هر ځل چې ته بریالی شي او بلې غاړې ته ورسېږې نو ته به انعام درکولی کېږي $10,000. خو شرط دا دی چې باید د ډېرې ګڼې ګوڼې لرونکي 3 لیني لوی سړک څخه واوړي. په دې حالت کې له 2 کسانو غوښتنه کېږي چې له سړک څخه واوړي. یو کس مجبور دی چې سترګې پټې یعنې بلایند فلوټ او هایډفون واغوندي څه ونه ویني او نه څه واوري. بل کس بیا پرېښودل کېږي چې هر ډول یې خوښه وي همغسې له سړک څخه واوړي. اوس دواړه کسان عین کار ترسره کوي خو یو کس د بل په پرتله ډېر څه لري چې پرې اندېښنه وکړي. نو که فرض کړو چې دواړو ته 10 چانسونه ورکولی شي چې سړک څخه په خوندي او بریالي ډول واوړي، اوس ته څه فکر کوي؟ څوک به پر اعصابو بخت او خرافاتو تکیه کوي او څوک پر پلان جوړونې، مشاهدې او سم وخت ټاکلو باندې تکیه ولري. هو کېدای شي هغه کس چې سترګې یې پټې دي څو ځله وتوانېږي چې له سړک څخه واوړي، خو ته ښه پوهېږې چې دا کار په پای کې چېرته ورسېږي کله چې هغه دا هڅه کافي حد تکرار کړي. همدا اصل پر ټریډینګ کې هم بالکل همداسې رښتینی دی. هو ته کولی شي په تصادفي ډول بې له پلان او بې له روزنې یو څه پیسې وګټې لکه یو بې پروا قمارباز. خو هغه څوک چې روښانه لید، روښانه پلان لري او همدې دقیق پلان عملي کولو لپاره روزل شوی وي، همیشه په اوږد مهاله کې بریالی وي. او دا د ډېر ټریډر مهمو کلیدونو څخه دی. خو پوښتنه دا ده آیا موږ باید د سوداګرۍ پر مهال احساسات ولرو که نه؟ کله چې ته د یوې پایلې په اړه نامطمئن یې او یو څه په خطر کې وي، یعنې نو طبعا دا کاملا منطقي ده چې ته تر فشار لاندې راشي او احساساتي شي. د دغو احساساتو بندول د هغو له منځه وړل، یعنې د اوسپنې اعصابو لرلو هڅه کول، دا د تظاهر کول چې ګواکې احساسات وجود نه لري. په اصل کې دا معنا لري چې ځان ته دوکه ورکول دي، په دروغجنه توګه باوري کول، په داسې حال کې چې ته په زړه پوهېږې یو ناسم کار کوي. نو د دې پر ځای چې ټول تمرکز د احساساتو پر ضد جګړې یا ذهنیت په سمولو واوړي، که ته بنسټیز بهیر سم کړې نو کولی شي خپل اعصاب عادي پرېږدي او ډاډه اوسي چې دا کار د سالمې ټریډ منطق له ملاتړ سره سم روان دی. د سوداګرۍ په پیل کې د ډېرو خلکو اصلي ستونزه همدا ده. ډېری وخت دوی په انټرنیټ کې یو پیټرن پیدا کړي کوي، لږې پیسې صرافي ته داخلوي او سمدلاسه هغه ټریډ کول پیلوي. نو که څه هم کېدای شي هغوی د سترګو په پټولو سره څو ځله د سړک څخه په بخت واوړي، خو په پایله کې دا کار حتمي ډول لویو تاوانونو ته رسېږي. حسابونه له منځه ځي او بیا په هغو کې دا قوي هیله پیدا کېږي چې هر څومره امکان ولري ډېر معلومات زده کړي تر څو بیا په هیڅ کله تاوان ونه کړي. دا په ټریډ کې بالکل غلط ذهنیت دی. دا تمه لرل چې د تصادفي نظریو پر بنسټ سوداګري په اوږد مهاله کې بریالي شي ځان دوکه کول دي. مالي بازارونه د فرصتونو یو بېپایه سمندر دی چې پکې د تکرار وړ کړنو نامحدود امکانات شته چې یو شمېر ټریډر پکې خالصه ګټه ترلاسه کړي او یا خالص تاوان. بازارونه تر ډېره تصادفي دي او یوازې د انسانانو د ډله ییز روان انعکاس یعنې بیهیویر فزیکولوژي ښیي. دا
تمه لرل چې ته به د نه شمېر کېدونکو متغیرو په داسې یو سمندر کې له ډېرې دقیقې د معلوماتو پر بنسټ یعنې پرېکړه کولو او له سختو سوداګریزو مدیریتونو مهارتونو پرته لار پیدا کړي. دا مثال لري لکه ته چې یو شمېر پلاستیکي تورې او یعنې حروفونه پر ځمکه وغورځوي او هیله ولرې چې یو بشپړه جمله ترې جوړه شي. زما په اند شاوخوا 50 سلنه سوداګر همدا کار کوي، خو بیا شاوخوا 40% سلنه نور سوداګر شته چې له دې مرحلې تیر شوي دي، خو لا هم نشي کولی ځان هغې 10% ډلې ته ورسوي چې په بازارونو کې ثبات یعنې کنسسټنسي لري. له هغه څه چې ما لیدلي لږ زیات تر نیمایي سوداګر په داسې حالات کې دي چې یو پیټرن لري چې پرې سوداګري کوي، د موقعیت اندازه کولو یعنې پوزیشن سایزینګ ابتدایي پوهه لري او د بازارونو سره د چلند لومړني اصول باندې پوهیږي. خو دوی په حقیقت کې خپل نتایج په دقیق ډول نه ارزوي، د بګ ټیسټینګ له لارې یې نه اصلاح کوي او د خپلو سوداګریزو مهارتونو په مدیریت کې نه دقیق او نه منظم دي. د بریالي او غیر بریالي سوداګر ترمنځ د چلند توپیر دومره لوی نه دی، خو وروستی فرق په دې کې دی چې څوک د کوچنیو جزیاتو په اړه پوره پاملرنه کوي. دغه کوچني جزیات د سوداګرۍ د عقلاني چلند په کټګورۍ کې راځي. دا د مسلکي سوداګر لید دی. کله چې ته معلومه کوې دوه شیان شته، ثابت شیان یعنې کنسنس او متغیر یعنې ویریبلز. ثابت شیان هغه دقیق ګامونه دي چې موږ ټاکلي وي او متغیر هغه وضعیتونه دي چې بازار موږ ته د یوې مشخصې نښې یعنې سیګنال په ورکولو سره عمل کولو اجازه راکوي. ښه، دلته به ته احساساتو خپل تصمیم نه نیسي، لکه زه فکر کوم دا به داسې وشي یا زه داسې احساس لرم نو پیسې پکې اچوم او وګورم چې زما په لور یې ځي او که نه. دا قمار بازي ده نه سوداګري. که ته هر ځلاینې پروسه تعقیب کړې او د 50 څخه تر 100 معاملو پورې د همدې دقیقې پروسې پایله اندازه کړې، نو بیا په دې اړتیا نه وي چې زړور اوسې یا د اوسپنې په څېر اعصاب ولرې، ځکه ته په اصل کې د سوداګرۍ په پایله کې له مخکې پوهېږې. ممکن ځینې انفرادي معاملې به تاواني وي او ځینې به ګټورې، او کیدای شي څو ګټونکي به یو لړ کې راشي او څو تاواني هم په بل لړ کې. په هغه لړ کې چې تاواني سوداګر وي ته ممکن احساساتي شي. فکر وکړئ چې ته نه پوهېږې څنګه یې وکړې، ستا سیستم خراب شوی یا دې ته اړتیا ده چې څه بدل کړې. خو تا خپل سیستم پر کافي معلوماتو او بګ ټیسټینګ ازمویلی وي، نو باید په دې باور درکړل شي چې ټول ذهني انرژي دې پر تخنیکي عملي کولو یعنې اکزیکیوشن تمرکز وکړي، نه دا چې د خپل سیستم په اړه پوښتنه وکړي یا دا چې آیا ستا نظریات سم دي که غلط یا څه روان دي. بازار کې د څه پېښېدو وړاندوینې کول په خپله کافي ذهنیت ځواک غواړي. دا اړتیا نه لري چې ځان ګډوډ کړي د هغو کسانو د خبرو اورېدو سره چې احساساتي سوداګري کوي او په بازار کې بې قاعدې کارونه کوي چې په پایله کې په ستونزو کې ځان اچوي. سوداګري باید یو ډېر منظم فورمول تعقیب کړي او دا په ګډه د عقلاني یعنې رینشنل سوداګري د رښتینو بنسټونو پوهه هغه څه دي چې په هغه کې 90% خلک له 10% بریالیو سوداګرو جلا کوي. د احساساتو پرته سوداګري ټول تصویر داسې ښکاري. ته د سوداګرۍ لپاره داسې یو سیستم ته اړتیا لري چې ته پوهېږې په اوږد مهاله کې کار کوي. دا برخه په پیل کې تر ټولو سخته ده. ما په سفر کې احتمالاً د 30 څخه تر 40 بېلابېلو سیستمونو ازموینه کړې ده چې هر یو کې مې 100 ساعته کار کړی. یوازې دا معلومه کړم چې وروسته له 100 یعنې 150 سوداګرۍ ازموینې پایله منفي وه. خو حتی قسم پیټرنونه لري که دقیقې سوداګرۍ او تخنیکي عملي کولو سره سوداګري ونه کړم، بیا هم هیڅکله په ثبات ونه لري. ته اړتیا لري چې خپله کړنه په دوامداره توګه وڅاري او معلومه کړې چې ستا کمزورتیا او ځواکمنې برخې کومې دي، تر څو وکولی شي احمقانه تېروتنې له منځه یوسي او د ګټې لور ته روان شي. د دې ټولې پوهې په لرلو سره زه اوس کولی شم چې په هره معامله کې د $500 خطر واخلم او د 1500 څخه تر $2000 پورې ګټه ترلاسه کړم، پرته له دې چې احساساتي شم. دا همغه لاره ده چې موږ کولی شو په رښتیني وخت کې دغه سوداګري وپېژنو او موږ دا کار په ورځني ډول په خپل شخصي سوداګریزې ټولنه یا کمیونټي کې ترسره کوو. یوازې په همدې اونۍ کې موږ په 2 بشپړ ګټورو سوداګریزو کې یې د 6.8 د خطر فیکټور ترلاسه کړ. نو که ته د $100 خطر واخلي، دا په یوه اونۍ کې $6.8 ګټه ده او زما لپاره چې د $500 خطر اخلم شاوخوا $3500 کېږي. کمیونټي غړي چې واقعا ټول دغه پروسې تعقیبوي خپل حسابونه په 4 میاشتو کې 2 برابره کوي. د $1500 حسابونه په $10,000 بدلوي او په یوه ورځ کې د 8 څخه 10 د خطر فیکټورونه ترلاسه کوي. خو په هر حال دوستانو، زه هیله لرم چې دا ویډیو به د ټریډ په احساساتو په برخه کې ستاسو لپاره ګټوره وي. که تاسو د سوداګرۍ یا او پانګونې سره مینه لرئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پر انسټاګرام موږ تعقیب کړئ او زموږ ډسکارډ وګورئ. موږ یو حیرانوونکې سوداګریزه ټولنه لرو
زه به تاسو ټول په راتلونکي ویډیو کې وینم. ښه وخت. in the next video.